vlog دی د یوټیوب د جوړولو په باره کې چې په یوټیوب کې موږ څنګه سبسکرایبر ډیرولی سو یعنی کې how to get more subscribers. السلام علیکم، زما نوم جمیل احمد دی او زه د یوټیوب د ټریننګ ویډیوز جوړوم. زه د هغه رقم د فټنس په باره کې ویډیوز جوړوم او زه د ایډونچر په باره کې هم ویډیوز جوړوم. اوس زه راځم د خپل زما کوم د نن فلاګ چې دی دا زه غواړم چې زه په لنډ دغه سره درته بیان کړم. اول نو یور نیش، یعنی که ته خپل د کانټینټ په باره کې سوچ ووایه چې ته پر کوم کانټینټ باندې ته غواړې چې خپل ویډیوز جوړې کړې، یعنی که پر کم سبجیکټ باندې کم آیډیا باندې کم ټاپک باندې، نو ته خپل ځان ته اول باید ته دا معلوم کړې چې ستا د ویډیو د جوړولو لپاره ستا کانټینټ څه شی دی، یعنی که دا باید ته خپل ځان ته انتخاب کړې. دوم دا دی چې کریټ سرچبل کانټینټ، یعنی که ته چې کم کانټینټ ته غواړې چې ته خپل ویډیوز په هغه باره کې جوړې کړې، نو هغه باید داسې یو لار ورته پیدا کړې چې هغه باید سرچبل هم وي، یعنی که ستا کانټینټ هغه باید نن سبا کتل کیږي، یعنی که ته د هغه لپاره باید ستا د هغه ویډیو کانټینټ باید ښه کانټینټ وي، او دوم دا دی چې هغه باید سرچبل ټایټل ورته واچوې، چې یعنی که چیرې څوک په ګوګل کې هم سرچ وکړي نو هغه باید ستا د یوټیوب ویډیو په ګوګل کې هم راسي، یعنی که دغه رقم ته باید یو څو ویډیو جوړې کړې چې هغه سرچبل وي. هغه فایده دا ده چې ستا د ګوګل په ذریعه سره هم ستا د یوټیوب ویورز ډېرېدلی سي، ولې چې تا هغه سرچبل یعنی که یو اسانه ټایټل جوړ اچولی دی او داسې ویډیوز یې جوړې کړي دي چې هغه ویډیو نن سبا د خلکو کتلو ته ضرورت دی یا خلک په هغسې ویډیو پسې ګرځي، نو د هغه یو وجه ده چې یعنی که د ګوګل په ذریعه سره هم ته کولی سې چې ته خپل یوټیوب کې سبسکرایبر ډېر کړې. دریم دا دی چې ته خپل په یوټیوب کې د خپل ویورز چې دی هغه همیشه د ځان سره ساته. هغه د ساتولو طریقه دا طریقه ده چې همیشه چې ته کومه ویډیو جوړې، مثال ته په هغه کې په ډسکرپشن کې هم د یو بلې ویډیو لینک ورکوه او دغه رقم په کارت کې د یو ویډیو لینک ورکوه او دغه رقم مثال په سکرین باندې لینک ورکوه. د هغه فایده دا ده چې ستا کوم ویورز چې دي هغه ستا د یوې ویډیو څخه پر بلې ویډیو باندې یو ذریعه ورته پیدا کېږي، یعنی که ستا په د ویډیو ستا د یوه ویډیو چې وګورې بلې ویډیو ته تللی سي، د بلې ویډیو څخه بلې ته تللی سي. دا رقم امکانات شته چې هغه تا سبسکرایب هم کړي او تا ښه وپېژني چې ته څوک یې. څلورم دا دی اپټمایز یور کانټینټ، یعنی که ته چې پر کوم کانټینټ باندې ته خبرې کوې د هغه په باره کې ته باید مثال اول سر یې باید ته د ویډیو د شروعولو در مخه باید ته خلکو ته ووایې چې مثال دی په دا ویډیو کې چې کتونکي والا دي، دا صرف یو 15 یا 20 سکنډه ته یو داسې مختصره خپل د پوره د ټاپک یو مختصره یو داسې یو بیان ورته وکړه چې دی په دې ویډیو کې چې کتونکي والا دي. او دوم دا دی ته باید خپل انټرو جوړې کړې، یعنی که انټرو هم باید ستا د 10 څخه 15 سکنډې وي. د هغه څه فایده دا ده چې دې ته بیا معلومیږي چې ستا د ویډیو ستا کار چې دی او ته په سم مضمون باندې ته ویډیو جوړې. او دریم دا دی چې د هغه هم د 10-15 سکنډه ته خپل ځان انټروډکشن وکړه، یعنې خپل ځان ته ورته معرفي کړه چې مثال اوس ته څوک یې، ستا پر کوم مضمون باندې ویډیوز جوړېږي او ستا اصلي مین پرپز چې شي دی چې ته پر دا سکرین باندې راځې. زه یو مثال درکړم، لکه اوس چې زه یم السلام علیکم، زما نوم جمیل احمد دی او زه د یوټیوب د ټریننګ ویډیو جوړوم، زه د فټنس په باره کې ویډیو جوړوم او زه د ایډونچر فلاګس هم جوړوم. دا یو مثال سو. مثال دغه رقم باید ته 15 یا 10 سکنډه ته باید یو خپل ځان انټروډکشن ورته وکړې. د هغه فایده دا ده دې ته په یوه دقیقه کې یا په یو 10 یا په 90 سکنډه کې دې ته وپېژنې چې ستا اصلي د دې ویډیو جوړولو مقصد څه دی او ته اصلي څه کاره او ته په کوم مضمون باندې ویډیو جوړې. نو دا دې ته ژر د ژره معلومات اوسي. پنځم دا دی ډرایو ټرافیکس فرام آوټساید یوټیوب چینل، یعنی که ته یوازې دا مه کوه چې ته خپل ویډیو خپل په یوټیوب چینل کې واچوې نو ته د هغه په انتظار یې چې ستا ویورز به ډېر سي یا ستا سبسکرایبر به ډېر سي. د دې یو بله دا ښه طریقه ده، ته باید د باندې څخه هم یعنې که د یوټیوب څخه علاوه ته باید د باندې څخه هم ته خپل
سبسکرایبر پیدا کړي هغه سره کوم پیدا کیږي یعنی کې ته باید خپل په فیسبوک کې د فیسبوک په ګروپ کې ته خپل ویډیو باید شیر کړي انسټاګرام کې باید خپل ویډیو لینک ورکړي ټویټر کې ورکړي مقصد هغه سوشل میډیا چې هغه د یوټیوب سره اړه نه لري دا هغه خپل د یوټیوب لینکونه په هغه ځای کې هم ته شیر کړه چې د هغه په ذریعه سره هم ستا په یوټیوب کې ستا ویورز او ستا سبسکرایبر ډیر شي شپږم دا دی چې کولابریټ یعنی کې کولابریټ معنا دا ده چې یعنی کې ته په کوم مضمون پر کوم ټاپک پر کوم دغه باندې ته کانټینټ چې ته خپل ویډیوز جوړې یعنی کې هغه کانټینټ په رقم سره ته باید په نورو هغه رقم یوټیوبر سره هم وګرځې خپل په علاقه کې یعنی چې د هغو سره ووینې د هغو سره ته هم یو ځای ویډیو جوړې کې او ته خپل په یوټیوب کې واچې او دی خپل په یوټیوب چینل کې خپل ویډیو واچې چې هغه ستا سره استال نو دا رقم هم تا ته کومک دی هم دی ته کومک دی هغه داسې دی چې مثال کدی د دې د یوټیوب په چینل کې چې کوم دا څوک چې هغه تا نه پیژني نو هغه امکانات شته چې هغه ستا چینل ته راسي او دغه رقم ستا چینل کې چې تا د دې سره ویډیو جوړ کړی دی هغه دا امکانات شته چې کدی نه پیژني ستا ویورز هم دې ته ورسي دا یو کومک دی د دې څخه نه ضروري نه دی چې ته باید یو درځان یو غټ یوټیوبر پسې وګرځېږې دا که ستا څخه ښه دی که ستا رقم وي که ستا څخه پورته وي خو همیشه داسې یو ځای ویډیو جوړوئ چې د یو در بله ستاسې ویورز یو در بله سره شیر سي یعنې یو در بله سره وپېژنې او ستاسې سبسکرایبر او ویورز په دا رقم سره ډېر دا نن ما د نن ویډیو دغه رقم ما نور ټپسونه هم ورکړي دي په دې ویډیو کې او د دې مطلب دا نه دی چې په دې ویډیو کې تاسې بس دغه څو سټپس چې ما درته وویل نو د دې په ذریعه سره تاسې کامیاب یاست دا یو څو ټپه وه چې دا تاسو ته کومک درکوي چې په دې ذریعه سره تاسې کولی شئ چې خپل د یوټیوب سبسکرایبر ډېر کړي او ویورز ډېر کړي